د اوسپنې کیمیاوي سمبول ای او اټومي نمبر 26 ده. اوسپنه د ډلهییزې نقطې له نظره د ځمکې تر ټولو لوی ساختماني بلاک دی. اوسپنه چې یو له تور فلزاتو څخه دی، دا هغه سرچینه ده چې د ستر صنعتي ارزښت په لرلو سره انسانانو له لرغونو زمانو راهیسې ورسره کار لري او په مختلفو مواردو کې یې کارولې ده. او په دې وخت کې خلک د اوسپنې له میټیوریټ څخه زیورات، وسلې او د ښکار وسایل جوړ کړل. لرغونپوهنه ښیي چې انسانان د 4000 کلونو په شاوخوا کې د اوسپنې سره سروکار لري. د افغانستان اوسپنه. په افغانستان کې د اوسپنې زیرمې په عمده توګه د هری رود پنجشیر زون پورې اړه لري چې زیرمې یې د میټامورفوز شوې ډبرې جوړښت لري. د کانونو د معدني جوړښت له مخې دا جوړښت د هیماتیت میګنیټیټ ډولونو څخه دی. د ترسره شوې څېړنو له مخې د اوسپنې د کانونو 2 کانونه بڼه او نښې نښانې په ګوته شوي دي چې تر ټولو مشهورې زیرمې یې په حاجیګاک سیادره کې موندل کیږي. په بایمان ولایت کې د اسد او کشم کلا، په پنجشیر ولایت کې تالا او آغاخانه، په پروان ولایت کې جبل سراج، په هرات ولایت کې پلنګسور، په بدخشان ولایت کې حاجی علم، کندهار، سیاجر او پارمورخ او د کابل ولایت پغمان یاد کړل. د دې څېړنې په پایله کې د اوسپنې ټولې زیرمې 3 میلیارده ټنه اټکل شوي چې ممکن د لا دقیق سپړنې او کشف په صورت کې بدلون ومومي.